د خارتوم له شمالي برخو نه داسې انځورونه ترلاسه شوي چې په ښار کې د دوهمې ورځې لپاره د جګړې ښکارندویي کوي. په دې ویډیوګانو کې له ورایه په اسمانونو کې لوګي ښکاري او د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي. پرون سهار شاوخوا 9 بجې داسې غږ شو لکه تندر چې وي. موږ له خوبه راویښ شو او بهر ووتو. ومو کتل چې جنګي الوتکې وې او د ډزو غږونه. دلته ډیره ګډوډي روانه ده. هرې خوا لوګي دي. په سیمه کې روغتیايي ادارې وایي چې په دغو نښتو کې 50 ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 600 ملکي وګړي او جنګیالان ټپي شوي دي. په دغه هیواد کې د ډاکټرانو یوې ادارې ویلي چې داسې انګیرل کېږي چې د ملکي وګړو د وژل کېدو سربیره د سیالو ځواکونو په منځ کې هم په لسګونو کسان وژل شوي دي. په همدې حال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې خبري غونډه کې د سودان حالات نازک وبلل. په خرطوم کې مهم اړخونه څو اونۍ وړاندې د ملکي حکومت د انتقال د څرنګوالي په اړه یوې ډېرې مهمې هوکړې ته رسېدلي وو او په دې برخه کې یو رښتینی پرمختګ شوی و. ما یو څو ورځې وړاندې په همدې موضوع له جنرال برهان سره خبرې وکړې. دا یو نازک حالت دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سربیره د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم ویلي چې د سودان د جګړې په اړه اندېښمن دی او د سولې او سوکالۍ لپاره دعا کوي. Seguo con preoccupazione gli avvenimenti che si stanno verificando in Sudan. زه په سودان کې پیښو ته اندېښمن یم. زه لا د پخوانه د سودانیانو سره یم چې لا دمه ستړي دي. زه دعا کوم چې دوی خپل وسلې کېږدي او دا خبرې اترې بریالۍ شي څو موږ په ګډه د سولې او اتفاق لاره بیا خپله کړو. په سودان کې د شنبې په ورځ جنرال عبدالفتاح البرهان ته د وفادار اردو او د چټک ملاتړ ځواکونو RSF ترمنځ جګړه پیل شوه. محمد حمدان داګالو چې د همدتي په نوم هم پیژندل کیږي د چټک ملاتړ نیمه پوځي ځواک مشري کوي. همدتي پخوا د اوښانو سوداګر و خو په تیرو 10 کلونو کې د خپل هیواد په ناکراره سیاست کې مهم رول لوبولی دی. هغو سیاسي ګوندونو چې مخکې د سودان له پوځ او دغه هیواد له ملیشو سره د واک د ویش تړون لاسلیک کړی و لښکېلو ډلو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د بندیدو غږ کړی او له سودانیانو غوښتي چې له سیاسي حکمت او تعقل څخه کار واخلي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگټن.